بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر ننګیالو توریالو مسافر ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جناب ظهور عامر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه ستاسو سره خپل تعارف وکړي او د هغې نه بعد موږ ته د خپلو خوږ کلام پیرزونې پیش کړي. زه د رانا سباون ټي وي د دې چینل د دې ملګري ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی مطلب د دونه لرې ځای نه تشریف راوړو او مطلب یې موږ له دومره وخت راکړو زموږ علاقې ته موږ پسې راله او د پښتو د پرمختګ دپاره خپلې هلې ځلې کوي، د پښتو د کامیابۍ دپاره. نو دا زموږ دپاره هم د فخر خبره ده او د دوی دپاره هم ډېره د فخر او زموږ د ټولو پښتنو دپاره د فخر خبره ده، ځکه چې پښتو مخکې بوتلل دي. زما نوم ظهور عامر دی او زما د تحصیل تخبې پیرسدو کلي سره تعلق دی او مطلب دی د لساتو کالو نه شعر و شاعرۍ سره تعلق ساتو، پروګرامونو کې کینو پاسو او کوشش هم دا دی چې د پښتو ادب د پانګې درنولو دپاره که زموږ د لاسه څه خدمت کیږي یا موږ کې څه صلاحیت وي نو چې هغه موږ وکړو او مطلب دی موږ د خپل روان نسل دپاره څه نسل لار هواره کړو. مننه جی، ډېره شکریه. دا جی ظهور عامر صاحب چې تاسو سره خپل تعارف وکړو، اوس زه دوی ته ریکویسټ کوم چې هغه ستاسو په خدمت کې زموږ سره یو ښکلی غزل په ترنم سره شعر کړي چې تاسو ته هم خوندونه واخلئ او موږ ته هم لو تپندوز شو. مننه جناب ظهور عامر صاحب. ډېره مننه. دا جی یو دوه شعرونه دي. د ذهن په دې دشته د شعور کر بکول غواړي، دا ځمکه سیلابو نوړې نختر به کرل غواړي. پښتون هغسې وسمه میړنی دی ننګیالی دی، خو دومره د خوشحال یا ابدالي به تل غواړي. د قام د محرومو علاج آسان دی خو عامره په ځان د سره تیرو لیونو به منل غواړي. سترګې چې بیا یې داسې مړې راواړولې، سترګې چې بیا یې داسې مړې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې، سترګې چې بیا یې داسې مړې راواړولې. زړه د یادونو له دنیا بهر راوځه. پانی صاحب. زړه د یادونو د دنیا بهر راوځه، دا دې د کم دور قصې راواړولې، دا دې د کم دور قصې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې. سلای زلفې په سپین مخه دلی دلی کړې، سلای زلفې په سپین مخه دلی دلی کې او په رڼاګانو یې تیارې راواړولې، په رڼاګانو یې تیارې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې، لکه چې سمې مې کدې راواړولې. زه چې راځمه دې کوڅې ته ستا سترګو له،
زچرا زما دې کوسې تستا سترګله هی تا خو په ځان پسې تمبې راواړولې تا خو په ځان پسې تمبې راواړولې هو لکه چې سمې مې کدې راواړولې زچرا زما دې کوسې تستا سترګله زچرا زما دې کوسې تستا سترګله تا خو په ځان پسې تمبې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې چرته په بام څوک سپوږمۍ مخې وځلېده مخې وځلېده چرته په بام څوک سپوږمۍ مخې وځلېده او په منګې دلته کې شغلې راواړولې په منګې دلته کې شغلې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې زړه به مې نه درځېد څنګ چې تا د ورځو په ما رسا برغلندې راواړولې په ما رسا برغلندې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې زړه د عامر لکه ماشوم اوتر شو زړه د عامر لکه ماشوم اوتر شو چې بلا سترګې یې نږدې راواړولې چې بلا سترګې یې نږدې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې سترګې چې بیا یې داسې مړې راواړولې لکه چې سمې مې کدې راواړولې مننه جی ډېر ښکلی امیر صاحب ډېره مننه مینوالو انشاءالله تاسو به ترې خوندونه واخلئ او اخیستې به مې دي نو د جناب امیر صاحب ظهور امیر صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ سره په پروګرام کې شریک شول نو ګرانو مینوالو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ